ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا د غرغښت تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونې ډېرو خوږو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښه او خوشحاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو تاسې دغه د نهیلو زړونو خپرونه هرې پنجشنبې په شپه باندې وینئ چې په دې کې موږ هغه مظلوم دردېدلي ځورېدلي خلک چې د الله نه سوا بل څوک د اسرې او د امید ولا څوک نه لري ډېر بیچاره وي مظلوم وي. موږ منو چې غریبون په هر کلي کې شته خو موږ دا خپرونه د هغې غریبانو سره جوړوو چې هغه په غریبونو کې ډېر بیچاره وي هغه په غریبونو کې ډېر غریب وي. موږ تاسې دغه بابا جان سپین ږیری چې تاسې وینئ څومره مظلوم دی په دې عمر کې غریب څو وره موږ تلویزیون ته راغلو بار بار ټلیفون وکړلو او دومره غریب دی چې بل څوک د ګاټې د ګټلو هم نه لري. دغه وړه ماشومان ګلالي ماشومان ورپوتې دي او دی غریب په پښانې هم معیوب دی حتی تللی هم نشي په ډېر تکلیف سره غریب سي زون هم نشي تم کولی. نو نن ورځې هم د سره موږ غواړو چې د تاسې هغه کمک مرسته چې موږ سره کوي موږ یې هم دته ویر کړو تر څو هغه ورونه چې موږ سره دغه کمک کړی دی هغه هم مطمئن شي خشول شي په دې باندې چې د مو هغه زکات مو هغه کمک څومره مستحق خلکو ته رسیدلی دی په دې باندې سړی بیا زیات خوشحالیږي. نو دوستانو دا چې په دې غاجي صاحب باندې به څومره تکلیف تیریږي یا تیر شوی دی څومره ستونزې مشکلاتو سره مخامخ دی هغه به موږ دنه وورو. حاجي صاحب محترم ستړی مه شئ. الله دې په ایمان باندې کامیاب کړه الله دین برابر کړه. مینو غوندې بالکل غریبانان خلک نشته او خلک سره الله پاک امداد وکړي تاسو سره الله پاک امداد وکړي. امین. حاجي صاحب محترم د کوم ځای نه راغلی یې؟ پاشي ګرد سړی نه راغلی یو خوري د غریبانو د دپاره راغلی یا الله بیلا دا بیا تحصیل دا الله به د دین دومره برابر کړي په ښکلي ململ ډول مې سره محترم د ګډ د سړی کې کور دی اوسېږئ ولته ولته اوسي د غریبۍ د اول نه دومره ته راغلو ته څومره غریبان ښایي دومره غریبانان وینو. حاجي صاحب محترم څومره فامیل خلخانه مو څو نفره ده؟ الله خو 12 نفر بیوي دی الله په کلام 12 نفر بیوي. چې صاحب ستر بچیون دی نشته؟ نه ستر مه نشته یو بچی مې دی په بازار کې ګاډۍ سر کړي به چې نه برابر کېږي ګاډۍ چلوي ګاډۍ چلوي خو چې نه پیدا کېږي. او نو حاجي صاحب دا 12 نفره فامیل چې وي بچا د خالي ګاډۍ چلوي نو دغه په دې ګاډۍ باندې دومره ضرورت دی خلخونې رفع کولی شي؟ نه شي کېدلی چې دا برابر کړي دا مو وړه ماشومې دي که نه دا بیا راتلی هم نه شي د غریبۍ د لاسه پالش وایي بیل مخوم هم دی بیا په کلي کې رسار وي که نه کونګار وایي چې الله دې داسې کونګار په مسلمان سړي مې جمع وواږي دومره غریبانان دي. حاجي صاحب محترم نو دا وړه ماشومان د درس پسې کې دي نو تاسې د غریبۍ د وجې نه غریبون دی په لش کې بزور کې درس نه محرومه دي تعلیم نه بېبرخې دي تعلیم نه بېبرخې دي او کله مفهوم کې چې لوړ شي ولته بیا مړی ټولوي بیا ولته وظیفه ګرځه کوي که نه مولوي صاحب نو دا ورځ غریبان ستړي شي په لش وکي مزدګار کې وظیفې دي پوره بیا مزدګار منده کې بیا ټیکا لا ګرځوي
خو پخ پلا خیټه موړي کله بل پستر ګوینه پخ پلا خیټه موړي کله بل پستر ګوینه هم کونډې رنډې ژاړي مسکینان در یادوا هم کونډې رنډې ژاړي مسکینان در یادوا په پټو سترګو مازه نو دغه کورو والا بیا ټکاله ورکوي دا بیا ورکوي خو ترتیب سره ورکوي خو څه وکړو دومره غربنان وي چې بلکل داسې غریبي په مسلمان سړي مې د راماوالی چې په نوم مسلمان ورور وي خور وي د لوږې د عام نه کسان دی چې موږ هغه خوړلي وي غنم کسان د دغه خوړلي وي د غریبۍ له لاسه یعنې دغسې وچه مړۍ مې خوړلې وچه مړۍ کسان د خوړلي وي ونندبال نه و نه کسان د خولې ته اړولی وي څومره وخت کېږي چې صاحب چې وچه مړۍ دې خوړلې ده یاره خو 15 کاله به کېږي خو نو ځکه چې خو څه شته نه پیسې شته نه ترتیب بیا خو ښه دی که نه خو چې غریبي دې وي نو بیا څه شی ته برابر کړې حاجي صاحب محترم کله کله چې بود و بارون وي یا سوړه وي یخني وي دا وړه ماشومان وظیفې دپاره بهر لوړ نه شي نو په هغه ورځ نه بیا څه شی خورئ کور کې چې وظیفه راټوله نه خو دغه شی په هغه سالاتې کله مو د ګزاره کوي نه نو ګزاره بیا کله شي نو دا وړه ماشومان بیا ژوړي مړۍ غوړي دا بیا دار کونګار وایي چې الله پاک دې مسلمان ورور خور ته نمو ساتي دومره کونګار وایي چې تمام از منا خویندې ورونه یاد وي الله د داسې خوړي په چام دی راماوالی که خور وي که بابا وي که ادې وي که ولو مسلمان چې دې د مسلمان نارې وایي د لوږې دپاره هېڅ شی نه لري دې الله دې له ناس حاجي صاحب دغه وړه ماشومان چې وظیفه روري همغه خورئ هغه میم د وختري ضایع کوو دغه وړه ماشومان جمعې د اغوستلو لباس شی لري نه هېڅ شی نه لري نو حاجي صاحب دې دپاره په ته ډېر ځورېږي خفه کېږي زه نه خفه کېږم بلې دا خو د مال مشي یې دغسې ده نو ته هم کمزوری یې زه بلکل دومره کمزوری یم که نه چې ډول مشینې په هغه مې د مراولې په وازر مې زه نیولی وم یا ټیم دی معده مې خوږي معده مې زخمي ده او د ولو میلمستي دي که نه دغه ته ډېر خفه یم حاجي صاحب ته خپل هم ډېر کمزوری یې نو ته ورځې مالې چېرته ګرځې مرځې داسې که کور کې وې څه کام کوې دا خو د خوارۍ د غریبۍ دپاره زه په کور کوم دومره شی نشته چې د ما دا ولو لمسي مې وکړي حاجي صاحب بخاري مخاري هېڅ شی نشته یو د الله ناز دی که نه هېڅ شی نشته یا الله یلا ده بیا یې تاسې یلا ده خلق دې الله کامیاب کړي چې تاسو سره کومک کړي تاسې دې الله کامیاب کړي چې د غریبانو سره تاسې امداد کوي په هر شي چې مې د الله پاک خدای په ښکلي ملک مې د کامیاب کړي تر تاسو تړي د الله پاک خدای ته کامیاب لري حاجي صاحب محترم د یوه پښه دې تړلې ده دا خو دا چېرته زخمي ده خو غورځېدلی وې غورځېدلی ومه په یخ باندې ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا
نو خپل سیبتم تللو کې ډېر مشکل لري ډېر مشکلات لرم الله جانا دومره مشکلات لرم چې د وړو ماشینه ما د وزر نه نیوله ما دومره مشکلات لرم دوستانو موږ تاسې دغه بابا چې تاسې کسئ ډېر سړی ځورېږي د دغې غریب لباس او د دغې خړې پونډۍ چې د غربت د غریبۍ هغه اثرات په ده باندې شته د مشکلاتو د خفګان اثرات په ده باندې شته دا وړه ګوللي ماشومان وکسئ چې درس په ځای کې دي د زده کړې په ځای کې دي خو د دې دپاره چې بل څوک نوره سرپرست نه لري ورځ مالې ټوله ورځ په بازار کې پلش کې او د ورځې چې کله 100 روپۍ وګټي بیا لوړ شي کلي ته په کلي کې بیا په کورو باندې ګرځي وظیفې ټولوي مړۍ ټولوي ډېر سړی دې ته خفه کېږي دا ګوللي ماشومان وکسئ دا د درس په ځای کې دي دا د زده کړې په ځای کې دي خو د غریبۍ د واجې نه د فقر د واجې نه د ستونزو او مشکلاتو د واجې نه دوی نه هغه درس پاتې دی تعلیم نه بې برخې دي ورونو تاسې هم فرض کړئ لکه دا چې تاسې وړه ماشومان وي او د تو ماشوم په بل چا په دروازه کې ویلوړ وي څومره سړی په دې باندې خفه کېږي څومره سړی په دې باندې غمجنېږي او دغه بابا چې تاسې وینئ غریب دی لمسیو ته خفه دی ځورېږي ډېر په تکلیف دلته راغلی دی مول اوس ویر کړو په خپله په پښو باندې هم نشي تللی ورونو ډېر داسې مظلوم خلک شته کله موږ چې دا خپرونه د یوه سره جوړوو زه فکر کوم چې د دې نه غریب به بل نه وي خو بله وروسته بیا د هغې نه بل زیات غریب په دروازه کې ویلوړ وي فریاد کې ژوړي او یې چې هېڅ مو نه دي خوړلی د یوه نه یو غریب ډېر سخت غریب وي د بل نه بل غریب ډېر سخت وي د څو ورځې یوه بله کونډه د چرسي دومره فریاد و ژړو وکړي حتی چې کله کله هم موږ د خپل ځون خروک د هغې سره نیم کو یقین وکړئ کور ترسي بعضې غریبان کور ته دفتر ته خو هره ورځ 2-3 نفر ویلوړ وي دوستانو دا خپرونه یې تاسو په کمک باندې چلیږي دا خپرونه یې تاسو په همکارۍ باندې چلیږي زکوت وي صدقه وي په هره برخه کې چې تاسو موږ سره کومک کوئ ورونو په همدغې شمېره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایئ هغه یې تاسو کومک هغه یې تاسو مرسته به هم موږ داسې بېوسو داسې بېکسو خلکو ته مظلومو خلکو ته په خپل واخ رسوو او تاسې خپله مرسته بیا په همدغې شپه باندې د تلویزیون په پرده باندې وکسئ چې داسې مظلومو بېوسو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي حاجي صاحب محترم 3 جوړې راخ دی بل د ماشومانو راخ دی او د جنکیو راخ هم دی ځنه لباسونه دي چې ژمی دی سوړه دی او د سوړه په وخت کې تاسو د هغې نه استفاده وکړئ او نغدي کمک هم د سره کو دغه کمک حاجي صاحب محترم خلکو یې تاسو سره کړی دی چا چې د تاسو سره دغه کمک کړی دی دغه خلک تاسو باید د خپل نظر نه ونه غورځوئ الله د خلک خدمه کې دین دنیا دوله برباد کې کلی ملمد الله د مساره کامیاب کې امين کلی ملمد الله دا مليون او خلک مسره امداد کړه الله دا امداد وکړي الله ته امداد ما کې الله ته امداد الله تعالی دا 3000 روپۍ دی په زکاتای ولا الله بالکل په زکاتا منو ولې کلی ملمد مساره کامیاب کې دا مليون د کامیاب کې سره څومره مرسته کړی دو الله په خدای دې مساره امين یو ورور وو چې موږ سره 15000 روپۍ کومک وکړلو دا چې یوه بله هم د موږ تاسې یوه زړه بډۍ مور د هره ورځ ارسي غواړم چې د هغې سره هم یوه خپرونه جوړه کړم هغه یو کومک ایسه کومک د هغې سره وکړم خپرونه سره جوړه کړو د دې سره مو هم یو اندازه کومک وکړو تر څو د دواړو کورنۍ سره یو څه کومک شوی وي نو دوستانو په هره برخه کې چې تاسو موږ سره کومک کوئ په همدغه شمېره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایئ انشاءالله تاسو کومک به هم داسې مظلومو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي د دې خپرونې د کمرې په برخه کې د زیارت خان توتخیل صاحب نه
او د ایډیټ په برخه کې د محمد نواز خان مهران صاحب نه هم ځانګړې مننه کوم چې په ډېر ښایسته انداز باندې تاسو ته دغه خپرونه چمتو کوي. عزیز محترم بس نه د ووي ته وکړه چا چې تاسو سره د کوماخ کړی ده بیګا ته هم د ووي ته وکړئ ماشومانو نه هم بچیانو لسونه وي ته ونیسئ خو خدای سره الله خدا ته کومک وسبه کې الله مغچان الله ورته ونیسي الله پاک خدای خالق سره الله ته کومک وکړي د ورونه د دوم لای سره الله خدای ته کومک وکړي الله ټول نازان خدمات الله په ټیم د الله پاک خدای کا یو کومک کړی کا دو کومک کړی الله پاک خدای ته کومک وکړي الله خدای نور بدل ورکړي تشکر الله خدای پاک دغه رقم ته وشي امين او دو ملای سره د ورکه کې نشم راوسته سید عیسی محترم هر وخت چې موږ سره نور کومک چا هم وکړلو تاسو ته ټلیفون کوم فقط تاسو سره ان شاء الله موږ کومک سره کوو ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو ما غریبان در یادوا په پټو سترګو ما غریبان در یادوا ظالم دغه کبر او غرور بد زوال شي ظالم دغه کبر